ما د استاد سیاف د خولې نه دا حدیث د ده بیانونه ډېر را په یاد دی چې ویل به چې من اعان ظالما سلطه الله علیه، څوک چې د ظالم سره همکاري وکړه اول به خدای دا ظالم په ده باندې مسلطوي. زه نن د ده نه سوال کوم چې دغه عون کومک چې د امریکایي لښکرو سره وکړه، دا کومک چې د صلیبي لښکرو سره وکړه، دغه کومک چې د کرزي د ظالم او اجیر حکومت سره وکړه، دا ظالمان چې د ده په کومک او د دې مقاومت شمال په بریالیو مټو باندې د ده په تعبیر سره راغلل، په ملک باندې مسلط شول، د کوم جرایم چې نن په ملک کې کوي دا ظالمان چې د دوی په کومک باندې قدرت ته ورسېدل، آیا د دې حدیث په مصداق باندې به دا ظالمان خدای د دوی په سر باندې نه مسلطوي؟ انتظار وباسئ دغې ورځې. رسول صلی الله علیه وسلم دروغ نه دی ویلي. کوم حدیث چې تا ویلی وه هغه د صحیح ویلی وه، د نورو په حق کې دې لیدلی وه، د خپل ځان په حق کې هم ووینه. ما یوه ورځ ورسره مناقشه کوله، که دا خبر مې آر وې د رسېدلی نشم، پیغور نه در کوم، سخې نه در پسې کوم، د یو دردمن مسلمان په حیث باندې دعوت در کوم چې اوس هم د توبې دپاره موقع لرې، اوس هم څو ورځې د ژوند په اختیار کې شته چې توبه وباسې او د دې جرایمو نه د الله نه او د ملک نه معافي وغواړې. ما ورته ویل چې طالبانو سره جنګ مه کوه. ما ته ویل یاسره که د طالبانو سره جنګ مستحب هم وای ولا که ما کړی وای خو واجب یې بولم. طالبانو سره جنګ که مستحب هم وای ولا که ما کړی وای خو د طالبانو سره جنګ واجب بولم. ما ولې واجب دی شیخ الحدیث صاحب؟ حدیث راته ووی چې من قتل دون ماله فهو شهید، څوک چې د مال په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی. طالبان زما نه زما اسلحه خلي، زما نه زما مال خلي، زه د خپل مال او ځان نه دفاع کوم او د دې لاره کې که زه مړ شم زه شهید یم او د هغو وژل راته واجب دي. او پرون په خپلو لاسونو باندې شیر علم ته وظیفه ورکړله چې د جهاد هغه د شهیدانو د وینو ثمرې مرمۍ او ګولۍ او راکټونه د ډي ډي آر موسسې ته ورسپاري. دغه اصلحې په خاطر تا د طالب سره جنګ کول او خپل مقاومت مقدس مقاومت بلله. زه نن درته وایم چې دغه حدیث نن د امریکایي په مقابل کې د سترګو ته ودرېده که ونه درېده چې من قتل دون ماله فهو شهید. هغه فتوا ده چې د هغې فتوا په نتیجه کې پرون تا د هغې سره د طالب په خاطر جنګ فرض بلله، واجب دی بلله، ځکه چې ستا نه اسلحه غواړي. نن کومه وحي درته وشوله چې نن دغه اسلحه په خپله خوښه باندې مجاهدینو ته نه ورتسلیموئ او د امریکانو ته ورتسلیموئ؟ الله د پروني انحراف جزا درکوي چې دغه سوالات مبتلا کړی. خو ګوریا موږ څو ورځې په جهاد کې د سره تېرې کړې، والله کوم دغه کفر په تاسو ولورېږي چې د کفر په لمن کې پراته وئ او په دې ځای کې واقع ویه. کله درته فاطمه ګیلاني پیغورونه درکوي او کله درته سیما سمر اخطارونه درکوي او کله ملل متحد د مجرمین جنګ بولي او محاکمه کوي او کله کمونستان علومي درته پیغورونه درکوي. ګورې ته د ټولو نه والله چې زولنې اسانه دي، قسم په خدای باندې چې 100 وارې په 100 زنځیرو کې تړلې ښه دي نه دغه پیغورونه. زه دا وایم چې که ما غوندې یو څوک چې زندان یې نه دی لیدلی د زندانه وویرېږي، استاد سیافه تا خو 2 کاله د پل چرخي تعذیب تېر کړی، ته څنګه نن د زندان د ډار نه دغسې پیغورونه زغملی شې؟ ته څنګه د زندان د ډار نن دغسې بېغیرتې ورځې د کفر په غېږ کې تېرولی شې؟ ته څنګه نن د تحمل کولی شې چې ته ژوندی او په افغانستان باندې صلیبیان حکومت کوي؟ ته څنګه د تحمل کولی شې چې نن هلته د افغانستان زمامداري د صلیبي لښکرو په لاس کې وي او ته ژوندی وې؟ آیا ته د ژوند نه 100 وارې مرګ ته خاور لاندې بهتره نه دی؟ شرمېږم پې چې در ویلېږم په لیږلیو، کنې زما سره اوس پوره فایل دغو جنکیانو پراته دی چې امریکایي عسکرې په دسته جمعي جنسي تېرایي کوي د مسلمانانو په پیغلو په ښځو باندې. که نه وي لیدلي د انټرنېټ ته یې واخلئ، هغه مسلمانې پیغلې چې په هغوی باندې د امریکایي لښکرې دسته جمعي تېرایي کوي، هغه مسلمانې ښځې چې د هغې سره په بګراوند کې هلته جنسي تېرایي کېږي، هغه مسلمانې پیغلې چې نن په کابل کې د هغې سره امریکایان جنسي تېرایي کوي، هغه امریکایان چې د لواطت نه په شفاخانو کې بستر شول، دا ټول ستاسو په ضمیر او ستاسو په وجدان کې ستاسو دغه تلخه دومره هم نه ښوروي چې یو زندان منلو ته تیار شپې. د زندان ته به ورځئ او په دې زولنو به تړل کېږئ. که د امریکایانو زولنې ونه منلې نو د زبانیت العذاب زولنې درته تیارې دي. في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، هغه زنجیر چې هره زرع یې 70 ذراع ده،
خذوه فاسلكوه ثم الجحیم صلوه. هغه زولنې هم شته، هغه زنځیرونه هم شته، د هغې نه وویرېږئ. ګورئ ستاسو په پیغور باندې، ستاسو پیغور موږ ته پیغور دی. تاسو زموږ د ټنډو داغ شوئ. تاسو نه موږ خلکو ته دښمنانو ته نن سترګې نه لرو. تاسو نن د کفر دپاره حجت شوئ. د الله په خاطر درته دعوت درکوم چې اوس هم د جهاد اعلان وکړئ او د زندان منلو ته تیار شئ. څه به وشي؟ خو پیسې به په بانکونو کې درځنې ولاړې شي او تاسو به بندیخانو کې واچول شئ. څه به وشي؟ د شیخ عمر عبدالرحمن ملګری به شي په بندیخانو کې. نیت یې چې اوه کاله پل شرخي کې تیر شول، یو اوه کاله نور د امریکایانو په جیل کې به تیر کې. خو ګوره دغه د ټول زندانونه تېرېدل بهتره دي نه یوه لحظه دغسې د ذلت موقف تېرېدل چې اوس تاسو پکې واقع او کوم مجاهد مهاجرونه چې نور بل ځای دي ورونو خلک ولاړل بندیخانو ته. کیوبا بندیخانه هم تېره که بیرته راغلل شهیدان هم شول. دغه بندیخانې به آخر داسې ماتېږي لکه پل شرخي چې مات شو. دغه د ظلم وحشت دوره به داسې تېرېږي لکه د کمونستانو د ظلم وحشت دوره به تېره شي. دغه د غرب دیموکراتان به بیا ملک ته دغسې په خړو سترګو ولاړ وي لکه کمونستان چې پرون ملت ته په خړو سترګو شرمېدلي ولاړ وو، خلکو ته مخ نه درلودله. خو اوس د ملت او د دین او د وطن په حق تجاوز مه کوئ. که دا ټولې نشئ کولی، که د جهاد غیرت نه لرئ، که د زندان د تیرولو غیرت نه لرئ، نو بیا ډېره اسانه خواهش درځنې کوم د خدای په خاطر دین خو مه تحریفوئ. داسې ووایئ چې موږ بې غیرته شوي یو، د دین غیرتي دین دی. خپل دغه عمل ته خو مه توجیه کوئ. د خپل ځان د براعت دپاره اسلامي فکر مه تحریفوئ. د خپل ځان د براعت دپاره د دین مه بې غیرته کوئ. د خپل ځان د براعت په خاطر باندې د ځوان نسل مه منحرفوئ. ولې؟ که چېرته د کفر تر سیرت لاندې دغسې آزاد ژوند تېرول جایز وای لکه تاسو چې تېر کړئ، نو جهاد ته ضرورت څه وه؟ که چېرته د کفر ته سیطره لاندې ژوند تېرول، دعوت کول، شپې تېرول، جراید او اخبار چلول، تدریس او مدرسې چلول جایز وي او دا د اسلام په قاموس کې وي، نو جهاد د څه دپاره؟ هجرت د څه دپاره؟ دا د جهاد او د هجرت مدرسې د څه دپاره؟ بیا ځان وژل د څه دپاره؟ شهادت د څه دپاره؟ خو یوه غلامي به ټول منو او بې غمه به خورو. بیا نو دا تکلیفونه تېرول د څه دپاره؟ د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې یو فرق دی بس. احساس مړ که، بې غمه یې خوره. احساس مړ که، ضمیر مړ که، مزې کوه، چړچې کوه. خو دا ټول تکلیفونه چې میړونه په تاریخ کې تېروي، ځکه چې ذلت نشي زغملی، مزدوري نشي زغملی، د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې صرف یو احساس فرق دی. صرف یو احساس فرق دی. که دا احساس د آزاد سړي نه واخلې، د غلامۍ احساس پکې واچوې، بیا د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې فرق نشته. زه داسې نه وایم چې څه وکړئ. زه داسې وایم چې دا ټول بېغیرتۍ زغمل ته بندیخانې نه اسانه دي. دا اوس یو خط د عراق د جیل له بغورای بندیخانې نه مسلمانو جنکۍ را لېږلی دی. یوه پیغله وایي چې مسلمانانو، زه باکره پیغله وم، زما سره نن په یوه ورځ کې 9 واره جنسي تېری کېږي. ای مسلمانانو، نن د معتصما چیغه کوم، څوک یې غږار وي؟ استاد صاحب چې پرون د جهاد په وخت کې د طایف په مؤتمر کې د اسلامي ملکونو د مشرانو په مجلس کې د یوه معتصما شعر ویله او مطلب یې دا وه چې دغه احساس په اسلامي مشرانو کې پیدا کړو. نن دا د یوه معتصما غږ نن استاد صاحب رباني او مجددي او پیر صاحب او نور د جهاد مشران چې هلته ځان د جهاد مشران بولي او د جهاد دوره یې تېره کړې ده، نن هغو ته دغه غږ پورته کوم چې دغه پیغله چې دغه وا متسمه چیغې کوي، په تاسو کې ضمیر دره مړ شو. د شهیدانو په قبرونو چې تېرېږئ، نه ترې شرمېږئ. که نور نه وي دغو شناختو بیرغونو ته خو وګورئ چې په څه باندې مړه شول، په څه باندې قرباني شول.